دا یو ورور پوښتنه کوي آیا دا حدیث شریف په کوم کتاب کې سته چې الفراق اشد من الموت ځکه خلک یې ډېر وایي او نوشته کوي دا غالبا حدیث شریف نه دی د سیدنا علی رضی الله عنه قول دی د علی صاحب قول دی الفراق اشد من الموت د دوست څخه سړی جلاسي جلاوالی دا تر مرګ هم ډیر زور غواړي نو غالبا داسې زما په یادېږي چې دا حدیث شریف نه دی او دا یو مقوله ده د علي صاحب مقوله ده والله اعلم بحقیقة الحال دا ورور وایي په بدن کې دانه وه د لمانځه په وخت کې ماته سوه اوبه ترې روانې وې اوس څه چل وکړم لمونځ وکړم که نه اوبه ترې روانې دي هو فتاوای هندیه یا فتاوای عالمګیري وایي که چیرې د سړي یو ځای وینیسو یا دانه و دانه ماته سوله او اوبه ترې روانې سوې نو بیا به څه کوي نو که جومات تېرېدي جومات خو دې تېر سي جمع کې به نه شریکېږي خو انتظار به کوي لمونځ به ځنډوي تر آخري وخته پورې که چیرې تر آخري وخته پورې ورسېدي او دا وینه ودرېدله بس بیا به اودس وکړي لمونځ به وکړي او که وینه نه ودرېدله نو بس بیا دې د وینې سره لمونځ وکړي اودس دې وکړي د هغه وینې سره دې لمونځ وکړي وروسته دې بیا وګوري که وروسته وینه ودرېدله نو بیا به هغه لمونځ راوګرځوي قضا به یې راوړي او که وینه نه پسې ودرېدله نو بیا دا سړی معذور دی بیا د هغه لمانځه راګرځېدل هم نه غواړي خو په دغه وخت کې چې دا وینه اوس روانه ده نه درېږي په دا وخت کې به هم دا لمونځ نه قضا کوي په دا وخت کې به تر آخره وخت انتظار کوي په آخر کې به بیا دا لمونځ کوي سره له وینې بیا هم کوي اوس مه ځان بیا وروسته ډوډۍ وخوري بیا ځو دا ورور پوښتنه کوي په بعضې فرشو باندې کلمات لیکلي وي په هغه باندې کښېنستل څنګه دي مشکل لري که نه یو چا ویل چې مشکل نه لري ځکه دا د الله پاک نوم نه دی بلکې د کمپنۍ نوم دی نه د کمپنۍ نوم هم نه دی صحیح فتاوای هندیه نوشته کړي دي وایي که پر یو شي باندې فرعون لیکلی و یا قارون لیکلی و نو په هغه باندې کښېنستل هم نه دي پکار ځکه فرعون دا د فرعون په خپل ځان کې چې د چا نوم دی هغه ځان ته مسله ده خو په دې کې فا راغلی ده یا را راغلی ده یا عین راغلی دي یا واو یا نون دا هغه حروف دي دا نوي حروف دي دې څخه قرآن شریف جوړ شوی دي حروف هجا ورته وایي نو د دې کلماتو احترام لازم دی اوس دا که د شرکت نوم دی که د کمپنۍ نوم دی که د هر چا نوم دی خو د داسې کلماتو توهین کول یا په دې باندې کښېنستل دا نه دي پکار او هغه شرکتونه یا کمپنۍ چې په داسې هر شي باندې خپل نومان نوشته کوي په فرشونو باندې یا بعضې لکه دا لیدلي مې په دا تشنابو چې کوم کموټونه راځي پر دې هم نوشتې کړي یا پر څپلیو نوشتې کړي یا پر هر څه نو دا که داسې کارخانې وو داسې شرکتونه وي چې په افغانستان کې دا د امر بالمعروف وظیفه جوړېږي چې باید د دغو سره مذاکره وکړي د دې کار څخه دوی منع کړي داسې ځای کې کلمات لیکل چې د هغه بیا توهین کېږي د هغه نه دی جایز باید دوی منع کړي او که د خارج سره راځي نو بیا باید موږ تاسې په استعمال کې احتیاط ورسره وکړو داسې وخت کې استعمال نه کړو چې د دې څخه مشکل جوړ سي ځای ورکړه محترمه که چیرې یوې ښځې ته پلار په واده کې څه شوي کې یو ښځې ته پلار په واده کې څه شوي کې په واده کې یوې ښځې ته پلار په واده کې او دا ښځه دا هم ووایي چې د پلار په کور کې دا غوا زما شخصي وه
آیا دا غوا د پلار په کور کې د دې کېدلی سي او د خسر په کور کې د دې شخصي نو خو د دې پیسې که د دې په شخصي پیسو رانیولي که د پلار په کور کې دې په شخصي پیسو رانیولی سي بالکل د دې کېدلی سي د پلار په کور کې هم یو څوک د شخصي پیسو مالک جوړېدلی سي ما په خبره نه یاست پوه سوي دغه خبره چې دا بعضې خلکو زده کړې ده چې حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام یو صحابي ته وویل انت ومالک لابیک تا او ستا مال ټوله ستا د پلار یاست د دې مطلب دا نه دی چې یو سړی بیخي د پیسو مالک نسي جوړېدلی د دې مطلب دا دی چې که چیرې ستا پیسې درلودلې یا ښځې درلودلې مثال لور د پلار ضرورت پیدا سو نو دا به نه ځینې ګرځي پر پلار به یې مصرفوي باقي د دې مطلب دا دی چې دا مالک نسي جوړېدلی نو لهذا که چیرې یو نجلۍ خپلې پیسې درلودلې او په خپلو پیسو باندې د پلار په کور کې غوا رانیوله هېڅ مشکل نشته غوا رانیولی سي او دا د هغې مالکه جوړېدلی سي بیا دا غوا دا د ځان سره بیولی سي د خسر کور ته په دې کم مشکل نشته مجاهدین ملګري چې هره جمعه په منظره وځي موټر هم د حکومت وي تیل هم دا جواز لري که یا نو دا موټر چې دوی ته مشر ورکړی دی دوی ته اجازه ورکړې ده که نه ځکه مصارف د بیت المال دا په امر باندې د چا وي دا په امر د امیر المؤمنین بیا تر هغه وروسته چې امیر المؤمنین حفظه الله او څوک مسؤل ټاکلی دي دا د هغو تر امره پورې اړه لري اوس که چیرې یو چا ته یې دا ورکړي وي او هغه ته یې ویلي چې ته په دې کې د جمعې په ورځ باندې خپل شخصي کار هم کولی سي یو خوا ته وتلی هم سي نو بیا دا دی کولی سي او که ورته ویلی سي ورته ویلي چې ته خالي در دفتره تګ و راتګ کولی سي د هغه څخه سیوا نور کار نشي کولی بیا دی نور کار نشي کولی دا تر امره پورې اجازې پورې اړه لري آیا به خاطر مظلومین امت اسلامی بخصوص اهل غزه میتوان که خود را قصدن گرسنه نگه داشت سفر و سیاحت نکرد زیاد خوشحالی نکرد مطلب من این است که در اسلام که در اسلام جای دارد در این اعمال یعنی نه اینمی اعمال در اسلام اهمیت ندارد در اسلام یا این است که همراه اونها مظلومین یا بجان یا بمال یا بدعا اینمی نصرتها می توانی که همراه اونها به اینمی شکل نصرت کنی یا بجان نصرت کنی بری همراه اونها اگر ترتیب جور میشه نمیشه بمال مال را بر اونها روان کنی میشه نمیشه دعا کنی بری اونها ایم نمیشه پس در دل خود خفه شوی شیخ صاحب مخترس در دل خود به اونها خفه شوی پس اینمی ترتیب است اینمی کی خود را گرسنه کنی خود را در خانه خود خفه کنی این چیزها در اسلام نه وجود داره نه جواز داره فقط زن که شوهرش وفات شوه بری زن اجازت است که 4 ماه و 10 روز بر شوهر خود و علیکم السلام بر شوهر خود اظهار خفگان کنه بر شوهر خود اظهار خفگان کنه غیر از او دیگر اینمی که ما بر اهل غزه اظهار خفگان میکنیم نان نمیخوریم پلان نمیکنیم این چیزها در اسلام جواز نداره نه وجود داره این تعویض است یا مسئله است و ما نمیتونیم که بخوانیم مسئله را مختصر نوشته کنی در 1-2 سطر نوشته کنی زه پوښتنه لرم هغه دا چې زما یو ملګری دی او په اتاق کې هم را سره دی په لمانځه کې ډېر سست دی اکثره وخت یې قصدن قضا کوي ما ډېر نصیحت ورته وکړ په هغه اثر نه کوي آیا انډیوالي او اتاقداري ورسره پرېږدم نو دلته اوس کتل کېږي و دې ته چې ستا دا پرېښول پر ده باندې اثر کوي که نه کوي اصل مقصد ستا د اصلاح ده اصل مقصد ستا د اصلاح ده که ستا لرېوالی پر ده اثر کوي بلکل یې پرېږده
او که ستا لیرېوالی دی نور هم خرابوي. اوس خو لا ستا د حیا څخه ستا د نصیحت څخه دی لږ حیا کوي، یو لمونځ خو را کوي، او چې ته ځینې ولاړ سې د هغه یو رکعت هم بیا نه کوي، نو بیا خو تا فایده نه وکړل. نو ته اصل د ده سره معامله حدیث شریف دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدین النصیحه، دین خیرخواهي ده، مسلمان به خیرخواهي. قلنا لمن یا رسول الله، موږ ورته وویل یا رسول الله د چا خیرخواه به؟ نبی علیه السلام لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم، د ټولو خیرخواه به. اوس په دې ځای کې ستا د ملګري سره خیرخواهي ستا پکار ده. خیرخواهي دا ده چې ته وګورې چې زما خفګان، زما لیرېوالی، زما جداوالی د ده څخه دا فایده کوي و ده ته کې نه کوي. که چیرې ته په دې پوهېدلی چې زه خفه سم، په دې باندې دی پریشانه کېږي او دی پر لمانځه راځي، بیا دا یو تعذیر دی، بیا یې ورکه، بیا خفه سه. او که چیرې داسې وي چې ته په دې پوهېدلی چې زه جلا سم، دی غواړي د خدای دغه دا پاته لمونځ هم پس پرېږدي، بیا مه جدا کېږه، دا خپل نصیحت او دې ته دوام ورکړه. که دا اثر نه کوي، بله لار انتخاب کړه، د نورو خلکو په ذریعه باندې ورته ووایه. زما میرمن، بله پوښتنه، زما میرمن له ما څخه هر وخت ګیلې کوي او په ما باندې کبر او ناشکري کوي. زه یې تر خپله وسه پاملرنه کوم او ټول شرعي حقوق یې پوره کوم. زه اوس څه وکړم؟ ته چې وایې موږ ته بیخي اتڼ کوي. ښځه جوړه دغسې ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د یوې سره چې ټوله زندګي ښه وکړې چې کله یو لږ مشکل ورته ورسېږي نو دا به درته وایي ما رأیت منک خیرا قط، وایي سړی په ټوله زندګي مې ستا څخه خیر نه دی لیدلی. دا د ښځې مزاج دی. نبی علیه السلام وایي زه جهنم ته ماته الله پاک ښکاره کوي، نو په جهنم کې اکثره چې وي هغه ښځې وي. نو ښځو وویل یا رسول الله موږ په جهنم کې ولې ډېرې وو، څه وجه وه؟ نبی علیه السلام ورته وویل بکفرکن، د کفر په وجه. غول یا رسول الله موږ الله سره کفر کوو، یعنې د الله څخه منکر یو؟ نبی علیه السلام ویل نه، یکفرن العشیر، تاسې د خپل خاوند ناشکري کوئ، د خپل خاوند کفران ناشکري کوئ. ټوله زندګي ښځه سره وکړي چې یوه خبره درته وکړي وایي ستا په کور کې مې ښه نه دی. دا د ښځې مزاج دی. نو ته څه وکړې؟ ته دا وکړه، برداشت یې کړه، صبر وکړه. د ښځو لپاره نبی علیه السلام امر کوي، الله پاک امر کوي وعاشروهن بالمعروف. الله پاک وایي په ښه معروفه طریقه ګزارې ورسره وکړه. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله پاک وایي که مشکلات وي ته خفه نو خیر دی، د دې مکروه ځای څخه د دې مشکلاتو څخه به الله پاک خیر درکړي. خیر دا دی الله پاک به صالح اولاد درکړي. نو تکلیف برداشت که هر ځای د هغه کیسه ده ورکړه. یو چا ما ته وویل چې ته پیسې راکړه او د فلاني سړي څخه به درته د غره یو قسم ډبره واخلم او ستا لپاره اخیستل شوې ډبره به زه بیرته په ځان خرڅه کړم او تا ته به یې په ټن کې $50 ګټه هم درکړم. معنا په $200 ټن په ما خرڅ کړه. دا معامله مو ترسره کړې ده، په دې کې خو به مشکل نه وي. داسې مه کوه چې په یو وارې باندې دوه سوداوې وکړې. نبی علیه السلام منع کړی، نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صفقتین فی صفقه. په یو ځای کې دوې سوداوې منع دي. داسې کېدلی شي چې دی ولاړ شي ستا لپاره اول سودا وکړي، چې ستا لپاره یې سودا وکړل، تر هغه وروسته به بیا دا شی ستاسو، بیا به تر هغه وروسته تاو دی سودا سره وکړي. دا رقم یې وکړه. او دا چې په دا یو ځل دی ستا لپاره واخلي او هغه بیا بیرته ستا د خوا څخه بیا دی رانیسي، داسې یې مه کوه. د جنابت په حال کې ذکر کول یا د ځان سره څو آیاتونه یا دعاګانې ویل څنګه دي؟ ذکر جائز دي، دعاګانې جائز دي، او آیاتونه ویل نه دي جائز. البته هغه آیت چې هغه کې دعا وي، لکه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، دا آیت هم دی او دعا هم دی. دا بیا به طور دعا ویلی سي. د قاچاق په کاروبار کې ګټه شوي پیسې حلالې دي که حرامي؟
د قاچاق کاروبار نه دی پکار، ځکه دا د حکومت د اصول خلاف دی او حکومت اطاعت واجب دی. نو د قاچاق په کاروبار کې چې کومې پیسې دي هغه ناخوښه پیسې دي، دا کاروبار د سره کول د کاروبار پوښتنه اول وکړه، دا نه دی پکار. د بیمې بدیل په شریعت کې بل کوم شی کېدلی شي؟ زه په بیمه نه یم خبر، بیمه چې شته وایي، نو چې بیمه وپېژنم بیا به په بدیل باندې خبره وکړم. په لمانځه کې مې سوچ بل طرف ته ځي، څه وکړم؟ د لمانځه په معنا ځان پوه کړه. موږ د لمانځه په معنا نه پوهېږو. کله چې سړی په مجلس کې ناست او تا ته څوک خبرې په چینایي باندې کوي، نو چې په چینایي باندې څوک درته ګډې ته به څه کوې؟ شیخ صاحب مخ ته راسه، تا ته څوک خبرې په چینایي باندې کوي ته به څه کوې؟ نو خو 2 دقیقې به کښېنې، 3 دقیقې به کښېنې، 15 دقیقې به کښېنې، اخر به در باندې وغمېږي. نو چې وغمېدلی برابر دي سوچ بلې خوا ته ځي. موږ مشکل دا دی چې موږ 50 کاله لمونځ کوو، د لمانځه په معنا ځان نه پوه کوو. نو نتیجه دا ده چې د لمانځه په معنا ځان نه پوه کوو، نتیجه یې دا ده چې اخر په لمانځه ولاړ یو، په معنا یې نه پوهېږو، بیا په مشکلات وخت نو لمونځ یې زده کړه، په معنا یې ځان پوه کړه، نو بیا چې څه ویل کېږي په معنا بیا پوهېږئ، بیا به تر هغه وروسته سوچ ستا بلې خوا ته نه ځي.